او څه لږې ورځې پکې تېرې شولې بل هغه کیسې مې رانه هېرې شولې مسروره ژوند مې بې سروره شولو ځوانۍ کې پلار راته معذوره شولو ډېر زبردست دغه درمان لالا خبره که نه یو 10 شمېرې دا وه بېتاجه شي هم هغه سړی څوک چې دعا د خپلې مور واخلي ډېر ښه دا شروع نه کړه دوباره مورې پتا مې زړه لیکل غواړي خو زه څه ولیکم مورې پتا مې زړه لیکل غواړي خو زه څه ولیکم هغه به کم وي د دنیا که ټول خواږه ولیکم مورې پتا مې زړه لیکل غواړي زه څه ولیکم هغه به کم وي د دنیا که ټول خواږه ولیکم که د جهان خزانې ټول ستا په خپو کې کېدم که د جهان خزانې ټول ستا په خپو کې کېدم د غرونه ټول که په خدمت کې ستا کاږه ولیکم سلامونه ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو له پته ده یو څو ورځې مخکې عبدالرحمن ملنګ صاحب سره د ورکوټي اختر په موقع باندې کې دوی سره موږ یو شارټ غوندې کې مرکه ریکارډ کړې وه نو د هغې په سلسله ډېرو ملګرو غوښتنه وه زموږ د یاربا چې څومره هم ملګري دي هغوی موږ سره د وټسپ د لارې یا د میسج د لارې هغوی موږ سره رابطه کړې وه چې ملنګ څوک دی د کوم ځای دی او څه رقم شاعر دی نن عبدالرحمن ملنګ صاحب سره تفصیلي مرکه ریکارډ کوو له تاسو سره به یې شریک کوو چېرته به هم نه ځئ دغه پروګرام به راسره تر پایه ګورئ ملنګ صاحب د ټول نه اول ملګرو سره سلامونه وکئ یو څو تپوسونه ذهن کې مې دي چې هغه له تاسو نه روالم او دغه ملګري پې هم خبرداره شي او موږ پې هم خبرداره شو ډېره زیاته مننه ټولو کې اول خو زه سلامونه مې ومنئ خیلزاده لالا تاسو ته هم هرکلی وایم چې ما له راغلی زما علاقې ته زما کلي ته زما کور ته راغلی ټایم مو راکړو نو ډېره زیاته مننه کوم او هرکله راشه ملنګ صاحب زما په ذهن کې خو ډېر زیات سوالونه دي ستاسو دپاره مې ډېر زیات سوالونه راوړي دي خو یو څو شارټ سوالونه چې زه پې هم خبرداره شم زموږ دغه ملګري پې هم خبرداره شي هغې وجه دا ده چې د دې نه مخکې چې کومه مرکه موږ ستاسو شیر کړې وه هغه ډېرو ملګرو خوښه کړې وه ډېرو ملګرو هغه ځان سره سیف کړې ده نو په دغه وجه باندې کې ویم چې زه یو څو تپوسونه تاسو سره ملنګ صاحب دا راته وایي چې د شاعرۍ آغاز مو څنګه کړی و څنګه مو سوچ ته راغی چې شاعري شروع کړم یاره خیال لاله دا خو ډېرو ملګرو رانه پوښتنه کړې ده خو نن تاسو ته هم وایم چې سکول کې وم اوم کلاس کې وم اول شعر مې په سکول کې لیکلی و نو شعر لیکلو طرف ته چې تللی وم نو منیر بنیری به مې اورېده دغه شعرونه به مې اورېدله نو سکول کې مې اول شعر لیکلی و ملنګ صاحب د څه مصروفیات دي څه کار روزګار هم دی یاره جی لالا زه خو خپله لولم زما اف اس سی اوس وشوله 13 کال باندې وشوله او زما اوس اراده ده انشاءالله چې حالاتو کې اجازت راکړو نو انشاءالله چې بی اس په د پښتو کوم او اوس چې را روان یم نو ډي آی ټي کوم ډپلوما کوم خپله ملنګ صاحب دا راته وایي چې د شاعرۍ په دنیا کې سم زیات لیکلي دي غزل هم لیکلي دي شعرونه هم لیکلي دي سم سره زیاته مینه لرلې ده یاره کوشش خو د غزل کړی دی چې یو شعر لیکلی دی نو بیا د هغې کوشش کړی دی چې غزل ته یې بوځو نو غزل ډېرې دي نظمونه هم دي خو غزل ډېرې دي ملنګ صاحب یو اخري پوښتنه بیا شعرونه به تاسو نه اورو دا راته وایي چې مور او پلار هم ژوندي دي الحمدلله الحمدلله مور مې هم ژوندی ده والد صاحب هم الحمدلله الله دې راته ژوندی لري ژوندی دی شکر دی والد صاحب د څه کار روزګار کوي کیسه به ډېره اوږده شي یو شارټ غونې کې لفظونو کې راته ووایه نو ډېره به ښه وي چې موږ هم خبرداره شو زموږ دغه ملګري خبرداره شي زه به ووایم لالا خو یقین وکړئ زما د غریب نیولی شم بس خیر دی لکه حوصله به ساتو بس والد صاحب مې لالا د آرمي ریټایرډ بیا په پولیس کې نصوات کې به ډیوټي کوله 11 کاله وشو چې والد صاحب مې اکسیډنټ کړی دی او معذوره دی معذوره دی او 11 کاله وشو شکر الحمدلله الله دې راته ژوندی لري چې شکر دې ژوندی دی راته د کور ډیوه ده الله دې دغه راته بله روښانه لري امین
ملنګه دا راته وایه چې مطلب په والد صاحب باندې داسې لیکلي دي یاره چې والد صاحب باندې مې ډېر څه لیکلي دي ډېر هغه راسره شریک کړي نو بالکل به وایم بالکل به وایم بالکل پلار باندې مې دغه نظم لیکلی دی بلکې دې کې د پلار ذکر دی او دا زما د نظم عنوان دی ترخه ماضي واوره د ستړي ژوند قصه کومه تودو سکروټو کې دمه کوم زه چې ماشوم ومه نو ښکلی ومه په هر چا ګران وم نازولی ومه نه مې څه غم و نه غمونه به وو د ماشومتوب هغه نازونه به وو نه مې څه غم و نه غمونه به وو د ماشومتوب هغه نازونه به وو لږ چې د عمر تېرېدل شروع شو چې په ښو بدو پوهېدل شروع شو بیا په مکتب کې پلار او مور داخل کړم په مدرسه کې مشر ورور داخل کړم بیا په ما د کور نه پابندي شروع شوه زما یوه نوې زندګي شروع شوه مننه زما یوه نوې زندګي شروع شوه مور مې ویل خپل سبق پوره که سبق سره ځان له یو هنر هم زده که پلار مې ویل چې لوی افسر به شې ته د ډېرو ډېرو د زړه سر به شې ته پلار مې ویل چې لوی افسر به شې ته د ډېرو ډېرو د زړه سر به شې ته چې شومه سکول کې څلورم کلاس ته حیران شوم خپل د تقدیر دې لاس ته او څه لږې ورځې پکې تېرې شولې بلها قصې وې رانه هېرې شولې مسروره ژوند مې بې سروره شولو ځوانۍ کې پلار راته معذوره شولو دغه درمان لاله خبره کنه یو 10 پیری دا وای او 10 پیری دا راته وای مسروره ژوند مې بې سروره شولو ځوانۍ کې پلار راته معذوره شولو بیا مې د خوږ زړګي دردونه ډېر شول په ماشومتوب کې مې غمونه ډېر شول هله حوصله به ساتو زموږ ملګري هم زموږ په انتظار باندې دي بیا مې د خوږ زړګي دردونه ډېر شول په ماشومتوب کې مې غمونه ډېر شول له خیره کله چې ځوان شوی یم چې په حالاتو روان شوی یم په بد او ښه باندې پوهېږم زه په دې هر څه باندې پوهېږم زه پردي خپلوانو نه خبر شوم زه د دې یارانو نه خبر شوم زه سخته کې چا راسره څه کړي دي ما ته معلوم دی چې چا ښه کړي دي سخته کې چا راسره څه کړي دي ما ته معلوم دی چې چا ښه کړي دي دغه خپل دی که پردی پیژنم د خپل د کلي هر سړی پیژنم زه به هم خلاص له دې عذابه شمه که خیر و ډېر زر به کامیابه شمه لکه په زړه کې چې دردونه دي ټول زما د مور چې ارمانونه دي ټول سختې به تېرې په خپل ځان کړم زه مورې پوره به ستا ارمان کړم مننه سختې به تېرې په خپل ځان کړم زه مورې پوره به ستا ارمان کړم زه خورجانې هر حال کې خندا کوه ته مورې کامیاب به شم دعا کوه ته بیا به د کلي په کوڅو وګرځي بابا به هم په خپلو خپو وګرځي بیا به د کلي په کوڅو وګرځي بابا به هم په خپلو خپو وګرځي موږ به هم ښه شو مایوسي به نه وي داسې ټول عمر غریبي به نه وي رحیم رحمان یې زما خالقه ملنګ کوي دا التجا خالقه ما په پوه نه کړې په خپل شان پوره کړه بس ته بیبې د زړه ارمان پوره کړه بس ته بیبې د زړه ارمان پوره کړه ډېر ښه ملنګه بس ته بیبې د زړه ډېر زبردست مننه په تا باندې چې وایم سلام جړه راځي ای ماله خو اوس تا پسې مدام جړه راځي ستاسو چم کې ښکاري یو سړی دی مین شوی چې ستاسو له دې چمه هر ماښام جړه راځي مننه ستاسو چم کې ښکاري یو سړی ډېر مین شوی چې ستاسو له دې چمه هر ماښام جړه راځي او زه ټوله ورځ کار سره شم ستړی خو بیا هم زه ټوله ورځ کار سره شم ستړی خاندم بیا هم په شپه کې چې کوم کله آرام جړه راځي او دا کار چې د فطرت دی بیا په کار د ازادي په مینه کې د څوک نشي بدنام جړه راځي مننه او هر وخت مې اشنا د سترګو مخکې کیږي سحر جړه راځي راله ماښام جړه راځي نشم زغملی ستا شعرونه ډک له درده ملنګه بس غزل دې کړه تمام جړه راځي مننه نشم زغملی ستا شعرونه ډک له درده ملنګه بس غزل دې کړه تمام جړه راځي مننه ملنګ صاحب نن به شعرونه وایه کلامونه به وایه موږ به درنه اورو بالکل به ویم بالکل به ویم دغه دي چې پراته مې په زړګي دي ارمانونه لیوني پراته مې په زړګي دي ارمانونه لیوني ساتمه له ژوندون نه امیدونه لیوني او که زه ترېنه خفه شمه له ما نه خفه کېږي زما سره پخلا وي ستا یادونه لیوني او د نه سړي بچي نه هسې چېرته صبرېدلو بېګا مې په زړه وکړل ګزارونه لیوني مننه د نه سړي بچي نه هسې چېرته صبرېدلو بېګا مې په زړه وکړل ګزارونه لیوني او چې چېرته هم یم ماله ښه په منډو کې راځي جانانه وفادار دې ستا غمونه لیوني
که ناست یم که ولاړ یم هر ځای زما خوږېږي زما په زړه جوړ شوي دي زخمونه لیوني زما به تور له حده پورې یاد وي زاره چاودي زما به تور له حده پورې یاد وي زاره چاودي راکړي چې د ماله دي دردونه لیوني او دا ځینې ځینې خلک مازدیګر ته خوشحالېږي ملنګه ستا خو خوښ دي ماښامونه لیوني دغه ژوند خو بلها ګران دی دغه ژوند خو بلا ګران دی خیر دی خدای خو مهربان دی ډېر ښه دغه ژوند خو بلا ګران دی خیر دی خدای خو مهربان دی هر ارمان به مې پوره شي ښه سکون به مې په زړه شي خوشحالون نه به ژوند ډک شي سوکالون نه به ژوند ډک شي هم روپۍ به په لاس راشي دا تورتم به هم رڼا شي دا پردي به مې خپلوان شي دا ماران به مې یاران شي که په زړه باندې غمجن دی ملنګ دی نه مطمئن دی په قرآن کې الله وایي هسې نه دي رښتیا وایي فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا ډېر ښه مننه دونه راکړي او ټکور واخلي دا په رضا نه ښه په زور واخلي دردونه راکړي او ټکور واخلي دا په رضا نه ښه په زور واخلي بادشاه بېتاجه شي هم هغه سړی څوک چې دعا د خپلې مور واخلي ډېر ښه دا شروع نه کړه مننه دردونه راکړي او ټکور واخلي دا په رضا نه ښه په زور واخلي بادشاه بېتاجه شي هم هغه سړی څوک چې دعا د خپلې مور واخلي او داسې جایداد باندې رشرق پریوزي چې ما تنها کړي ما نه رور واخلي مننه بادشاه بېتاجه شي هم هغه سړی څوک چې دعا د خپلې مور واخلي داسې جایداد باندې د شرق پریوزي چې ما تنها کړي ما نه رور واخلي مینه به سترګو کې کوو جانانه هسې نه دغه کیسه شور واخلي مننه مینه به سترګو کې کوو جانانه هسې نه دغه قیصه شور واخلي ستړې دنیا کې ستړی شوی دی اوس ملنګ به ستا په زړه کې کور واخلي کوڅه کې چې ځان سېزلی وي ښکاره د یار کوڅه کې چې ځان سېزلی وي ښکاره د یار کوڅه کې چې ځان سېزلی وي یو داسې لیونی به دلته چا لیدلی وي او پوښتنه مې د حال کوه رنځور یم درپسې پوښتنه مې د حال کوه رنځور یم درپسې دا زړه به مې یو ورځې تا پسې چاودلی وي او زما قدر به هله ور معلوم شي لیونی ته چاته ډډالی وي چې زما قدر به هله ور معلوم شي لیونی ته چې کله مې د نوم سره مرحوم لیکلی وي او مننه چې څنګه یو تپوس ضروري ګڼم چې دغه ستاسو په دې شعرونو دوران کې چېرته نه د لفظونه راړي یاره ډېر مشکل لفظونه دي که نه زه چې ما ډېرې مرکې کړي دي که نه ستاسو لفظونه ډېر زیات مشکل دي چېرته نه راړي چېرته دومره لوی سوچ لرئ لالا زما کمال جوړ نه دی دا بس کوشش ته وګورم چې کوشش کوم چې ښه شعر ولیکم او بیا مال الله استاد هم داسې راکړی دی الله دې راته ژوندی لري جناب قمر سیرایي صاحب قمر سیرایي صاحب زما ډېر ملنګه زه خو دا ویم که نه زه ستاسو هغه استاد ته هم سلام کوم تاسو ته هم سلام کوم ولې چې کوم درانه لفظونه تاسو را پیدا کوئ او په دومره زما سمه خیال ستاسو عمر به دومره نه وي که نه کوم لفظونه چې تاسو په دې خپل شعر کې خپل په کلام کې استعمالوئ که نه ډېر درانه لفظونه دي بس لالا څه ووایم ما ته کلام را سره شریک کړه یو بل کلام دا وایم چې غم دې بلها ډېر دی زه یوازې غم دې بلا ډېر دی زه یوازې ما نه ښه چاپېر دی زه یوازې ډېر ښه او یاره مخامخ شه که نه زړه زما ستا په چم کې ګیر دی زه یوازې یم ډېر زبردست او ډېره موده وشوه ډېره موده ما سره ملګری و هغه غم مې هیر دی زه یوازې یم او راشه که نه پټ که څوک به یې وویني زړه زما برسیر دی زه یوازې یم مننه او ته په خپل ملنګ باندې ډاډه اوسه دا په تا سرتیر دی زه یوازې ډېر زبردست مننه